كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ډیرو محترمو او معززو ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه بلکې ټول ایمان هغه دا د زما عزتمندو چې الاخلاص لله سبحانه وتعالى. د مؤمن په زړه کې باید اخلاص وي د رب العالمین دپاره. څومره اعمال چې کوي، څومره عبادات چې کوي، څومره د دین خدمت چې کوي، څومره د چا سره چې احسان کوي، دا باید خاص د رب العالمین د رضا لپاره وي. اخلاص دې ته وایي زما عزتمندو چې نظر د مؤمن نظر صرف په رب العالمین باندې لګي او د رب العالمین نه متاثره وي. په اعمالو باندې بل څه مقصد یې نه وي، حظوظ دنیاویه، ریا، سمعت او دنیا وغیره دای مقصد نه وي، بلکې خاص د رب العالمین مخې مقصد وي، د رب العالمین رضای مقصد وي. او د اخلاص نه الله سبحانه وتعالى بغیر هیڅ اعمال نه قبلی. الله سبحانه وتعالى فرمای: فمن كان يرجو لقاء ربه، که څوک د خپل رب د ملاقات امید لري چې زه به د قیامت په ورځ د خپل رب سره ملاویږم، هغه به ماته د دې اعمالو بدلې راکوي، نو فلیعمل عملا صالحا. دا د صالح اعمالو د نیک اعمالو کوشش دی وکړي. عمل صالح څه ته وایي زما عزتمندو؟ عمل صالح دې ته وایي چې ان یکون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، چې عمل خالص د رب العالمین د رضا لپاره وي، او خالص د رب العالمین د مخ لپاره وي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. دې ته صالح عمل وایي. ولا یشرک بعبادة ربه احدا، او د خپل رب سره په عبادت کې د هیڅوک نه شریکوي. ریاکار باید مسلمان نه وي، مشرک باید مسلمان نه وي، بلکې مؤمن او مسلمان باید مخلص وي. نو ایمان په شعبو کې مهمه شعبه هغه الاخلاص لله سبحانه وتعالى. د الله سبحانه وتعالى لپاره اخلاص کول. الله سبحانه وتعالى فرمایي: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله سبحانه وتعالى فرمای: که څوک د دنیا فصل غواړي موږ به ورته ورکو، که څوک دنیا غواړي موږ به ورته ورکو، خو که څوک د آخرت فصل غواړي، د آخرت تیاری غواړي، نزید له فی حرثه، موږ به ولا د آخرت اجرونه زیات کو، او که څوک دنیا غواړي ور به کو، خو وما له فی الآخرة من نصیب، خو په آخرت کې به د ده هیڅ حصه نه وي.